د وطن میډیا درنو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان د جنگ یو پخوانی افسر په امریکا کې 4 کسان ویشتلي. دوستانو ویډیو تر پای وګورئ که چېرته مو چینل نوی سبسکرایب کړی چینل سره هم سبسکرایب کړئ. د امریکا د پوځ یو پخوانی افسر چې د افغانستان او عراق جنگونو ته هم لېږل سوی و د امریکا په فلوریدا ایالت کې 4 کسان ویشتلي دي. د هغه د حملې انګیزه تر اوسه پورې معلومه نه ده. لکه څنګه چې امریکایي مسؤلو چارواکو پرون یکشنبه 2020 میلادي کال د سپتمبر 15 خبر ورکړ په دغو کسانو کې یو کوچنی هم شامل و چې د مور په غېږ کې مړ سوی. د پولیسو قومندان ګرادیو په حواله دغه 30 کلن پخوانی افسر، یو 40 کلن سړی، یوه 33 کلنه ښځه، درې میاشتنی کوچنی چې د کوچني 22 کلنه انا د پولي کینټي په استوګنځای کې ویشتلي دي. دغه شکمن پخوانی افسر مخکې تر دې چې د پولیسو سره فایرونه تبادله کړي، یوه 11 کلنه نجلۍ هم ټپي کړې ده. هغه چې په دغه وخت کې د مرمۍ ضد واسکټ هم اغوستی و د پولیسو په فایرونو کې زخمی او یو روغتون ته انتقال شو. هلته یې هم کوښښ وکړ چې پر پولیسو باندې حمله وکړي. تر هغه وروسته چې معالجه یې وسوه د محل یوه محبس ته انتقال شو. پولیسو همدارنګه ویلي دي چې دغه پخوانی افسر د افغانستان او عراق په جنګونو کې هم برخه درلوده، خو دا چې د هغه د دغې حملې انګیزه څه شی وه په اړه یې څه نه دي ویلي. دوستانو ویډیو تر همدې ځایه که چېرته مو چینل نوی سبسکرایب کړئ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.